بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو لوستونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې یو ځل بیا درته مخاطب یم او د لیکوالۍ د درسونو په سلسله کې نن په املا او لیکنه کې د لیکنښو پر اړتیاو باندې غږیږو. لیکنښه څومره اهمیت لري، اړتیا یې په لیکنه کې څنګه ده، څومره موږ له تېروتنو ژغوري او د لیکنښو پر مټ موږ یو ښه متن څنګه لیکلی شو، څنګه یې تر نورو هغه خپل پیغام رسولی شو. د دې لپاره چې په لیکنښو باندې پوه شو نو په اړتیا باندې پوه شو نو د نن ورځې بحث خپل پیلوو. البته د لیکنښې اړتیا چې ده په یوه لیکنه کې د اسانوالي لپاره دا کاریږي. د دې لپاره چې متن موږ ته اسانه شي او د متن په ښه مفهوم باندې پوه شو نو ځکه لیکنښې کاروو. لیکنښې په هره ژبه کې کاریږي چې د معنا او مفهوم له مخې په زیاتو ژبو کې سره ورته والی هم لري. یوازې په ادبي او هنري لیکنو کې دا نه کاریږي، بلکې که یو ساده متن هم څوک لیکي، که د لیکنښو سره بلدتیا ولري او د لیکنښو په مراعاتولو سره یې ولیکي نو دا ښه خبره ده. هر څوک باید د خپلې ژبې د لیکنښو سره ځان بلد کړي او دا یو تخنیک دی. مثلا موږ ته کمره مخامخ ده، په دې کمره باندې موږ د هر شي تصویر اخلو. لیکوالي همدغسې یوه کمره ده زموږ چې د ژوند د مختلفو ابعادو او د ژوند د مختلفو اړخونو تصویرونه وړاندې کوي. نو که هغه اقتصادي لیکنه یې، که هغه سیاسي لیکنه یې، که هغه نورې لیکنې یوازې هنري او ادبي ارزښت نه لري، نو په ټولو کې د لیکنښو مراعاتول دا ضرور دي. په لیکنو کې د لیکنښو کارول باور وکړئ چې دومره ضرور دي لکه په خوړو کې مالګه. کله چې په خوړو کې مالګه نه وي نو هغه خواړه بې خونده وي. زه په خپله داسې عادت شوی یم چې که چېرته لیکنښې په یوه لیکنه کې نه یې مراعات شوي نو ما دپاره د هغې لیکنې لوست ډېر مشکل وي. د لیکنښو په خوا کې مثلا سربل او استربل دی چې هغه ژبني مسایل دي، یا دا د پښتو یاګانې دي چې یو ورځ به موږ په دې باندې بحث وکړو، سربلونه دي چې په دې باندې به بحث وکړو. دا ټول د لیکوالۍ دپاره ډېر ضرور دي. نو لیکنښه دومره ضرور ده که چېرته یوه کامه موږ بې ځایه وکاروو نو کیدای شي چې هغه متن زمونږ یو برعکس دغه ورکي، یو سرچپه مفهوم ورکي. مثلا په انګریزي کې یو دغه دی، یو عبارت دی چې مثلا kill him not، kill him not free him. Kill him not free him. دا یوه جمله ده. لومړۍ جملې ته وګورئ. kill him ویې وژنه، not free him خوشي کوی ما. اوس kill him not free him مې وژنه خوشي که. kill him ویې وژنه، not free him مې خوشي کوه. kill him not مې وژنه، free him
خوشې که. یعنې یوې کامې دا مثال مې درته ځکه راوړ چې په نورو ژبو کې ورته څومره اهمیت ورکول کېږي، ځکه مې د یو پردۍ ژبې مثال راوړ. که چېرته موږ کامې او نقطې، ندایې، شارحې او هغه ټولې لیکنښې چې په یوه لیکنه کې ضرور دي، که چېرته سم یې وکاروو نو هېڅ ستونزه نه پیدا کېږي موږ دپاره، بلکې یو متن موږ ډېر په خوښۍ سره، ډېر په راحت سره دا مطالعه کوو. د تلویزیون او د راډیو د ویان لپاره د لیکنښو مراعات کول دا ډېر ضروري دي. که چېرته یو نطاق یا یو ویان د لیکنښو سره بلد وي، هر رقم متن چې د ده مخې ته کېږدي، مخکې د دې نه چې دا یې ولولي یا یې ځان سره تکرار کړي، مفهوم یې راواخلي، نو که چېرته لیکنښو باندې دی ښه بلد وي او لیکوالۍ سره بلد وي، د اول ځل لپاره چې متن د ده په مخ کې کېښودل شي، دی دستي هغه خپل اکسنټ، خپل تلفظ ته برابروي. دا د لیکنښو ګټه ده. البته د لیکنښو په دغه کې ډېر لیکوال داسې دي چې کیدای شي چې د اختلاف هم ولري او سره موافق هم په باندې نه وي، ځکه معمولا زموږ پخواني لیکوال چې وو هغوی د خدای وبخي، هغه ډېر عالمان خلک وو، ډېر پوه خلک وو، ډېر ښه محققین وو، خو که د هغوی د هغه وخت متنونه سړی وګوري ډېرې دې برخې ته توجه نه ده کړې. مثلا ما د ارواښاد بختاني صاحب نه اورېدلي وو چې هغه ویل، خصوصا د یاګانو په مسله کې، هغه ویل زه یوه یا پېژنم، 5 یاګانو سره زه دغه نه یم، موافق نه یم، بس دغه یوه نرمه یا ده، دا زه پېژنم او په هر دغه کې همدا لیکم. د یاګانو بحث ته به بیا په خپل وخت باندې موږ راځو. ځینې لیکنښې داسې دي چې هغه ډېرې منل شوي دي، په ټولو ژبو کې معیاري دي، که هغه انګریزي ژبه ده، که هغه عربي ژبه ده، که هغه نورې ژبې دي، اردو ژبه ده، هندي ده، ډېرو کې خو نورو کې خو زه نه یم بلد، خو هغه چې ډېرې په پام کې نیول کېږي هغه په انګریزي ژبه کې دي. مثلا ندایه ده، که هغه کامه ده، که هغه نقطه ده. یوه نقطه هم چې پاتې نو د هغوی ډېر ورباندې ټینګار کوي، او په خپله دغه ژبه چې ده داسې یو دغه لري چې اپلیکیشنونه لري چې که یو نقطه په یو ځای کې پاتې، تا ته په خپله یو سور دغه درکوي، یو سره اشاره یا سره نښه درکوي چې دلته یو څه شی پاتې دی. نو لکه څنګه چې هر مسلک دپاره تخنیک ضرور دی، د ژورنالیزم مسلک دی، د ژورنالیزم مسلک خصوصا د تلویزیون دپاره کامره ضرور ده، نو دغسې زموږ د متن دپاره چې ضرور دي او هغه د متن تخنیک دی، هغه لیکنښې دي. نو موږ باید همیشه په خپلو لیکنو کې لیکنښې مراعات کړو. ښه، اوس لږ څه عمومي په ګټو باندې د لیکنښو موږ غږیږو. لیکنښې په لیکنه کې لیکوال له تېروتنو ژغوري. که چېرته موږ لیکنښې سمې وکارو نو د دې معنا دا ده چې موږ ځان له تېروتنو ژغورلی دی. یو متن دی ښه لوستی شو او ښه تلفظ کولی شو او ستونزه راته پکې نشته. بل دا دی چې که یوه لیکنه کې جمله، پاراګراف، لیکنښې دا هر څه پکې مراعات شوي وي، په پام کې نیول شوي وي، نو هغه لیکنه ارزښت لري او د لیکنې ارزښت ورسره زیاتیږي. بل لوستې خلکو ته مشکل نه وي. مثلا یوه لیکنه ده څو پاڼې ده، که جمله یې پکې نه وي په پام کې نیول شوي، که ته ټوله لیکنه ولولې، دا الفاظ به سره په داسې شکل باندې دغه شوي ګډوډ شوي چې
تر اخره پورې به پې ته پوه نه شي. جمله د دې دپاره ده چې موږ ته د یو کار شروع او د یو کار پای وښیي په لنډو کې. مثلا زه په 9 بجو ننګرهار تلویزیون ته راغلم. دا خبره زما هم په رواني لحاظ باندې، هم په فزیکي لحاظ باندې، هم په معنوي لحاظ باندې یو چاته دغه د تکیه ده. مثلا په دې معنی چې یو څوک ماته دلته منتظر دی، زه بیرته هغه ته خبر ورکوم چې زه په 9 بجې دلته راغلی یم. په رواني لحاظ هغه مطمئن کیږي، په معنوي لحاظ باندې هغه مفهوم هغه ته لیږدیږي، او په فزیکي لحاظ باندې دلته زما حضور ښیي. نو زما د دې یوې جملې نه چې څو لفظونه یا څو کلمې مې پکې کارولي دي، زما مخاطب په د پوه شو، په دې جمله باندې پوه شو. هغه ځان سره دا واخیسته چې زه ننګرهار تلویزیون ته را رسېدلی یم. همدارنګه د څو جملو نه د یو ځای کېدو نه چې یو پاراګراف جوړیږي، په یو پاراګراف کې د یوې جملې پر مفهوم سربیره لږ پراخ مفهوم نغښتی وي. کله کله یوه جمله هم پاراګرافي، کله 2 جملې، کله 3، کله 5 جملې. اما که چېرته موږ 20 جملې سره یو ځای کوو او هره جمله خپل هغه خاص مفهوم ونه لیږدوي، یا لږ تر لږه 20 جملې په داسې شکل باندې سره راوړو چې نه پکې پاراګراف معلوم وي، نه پکې جمله بندي شوي وي، نو دا به ستونزمنی چې یو څوک پرې پوه شي. د لیکوال په وړتیا لوستونکی باوري کوي. مثلا کله چې تاسو په خپله یو متن ګورئ چې په هغه متن کې هیڅ نه وه د لیکوالۍ اصول، لکه موږ مخکې په ځینو مسایلو باندې بحث وکړو، هغه په پام کې نه دي نیول شوي، لیکنښې پکې په پام کې نه دي نیول شوي. نو دا طبیعي خبره ده چې دغسې لیکنه څوک لولي، که دا د یو ډېر ښه لیکوال لیکنه هم وي، نو هغه د لیکوال په وړتیا باندې څوک باوري کیږي نه. نو لازمه خبره دا ده چې موږ داسې لیکنه وکړو چې په خپله د لیکوال په وړتیا باندې لوستونکی باوري شي. اوس وخت کې دې خبرې ته یو څه توجه هم راوښتې ده، او ډېری هغه لیکوال چې هغه ښه قلم لري یا د ژبنیو مسایلو باندې پوهېږي، دوی په خواله رسنیو کې لیکنې کوي، د هغوی لیکنې هره ورځ سړی ګوري. کله چې هغوی دا شیان په پام کې نیسي، نو بل هم هڅېږي چې یو څه ترې زده کړي او هغه هم په پام کې ونیسي. بل لیکنښې په هرې لیکنې د لوستونکي د فهم قوت ګړندی کوي. مثلا که یوه لویه لیکنه لکه مخکې چې ما یادونه وکړه په 20 جملو کې لیکل شوې ده، خو مراعات شوې نه ده، لیکنښې پکې نه دي مراعات شوي. که چېرته پکې لیکنښې مراعات شوي، جمله پکې مراعات شوه، پاراګراف پکې مراعات شو، نو دا طبیعي خبره ده چې د لوستونکي فهم پې ګړندی کېږي، زر پوهېږي. او که نه، نو دا بیا مشکله ده، سړی پې زر نه پوهېږي. دغسې لیکنې بیا ایسته ګزارئ. پرون موږ یو مثال د دې ورکړه چې زموږ او ستاسې لیکنه باید د یوې خوږې مړۍ په څیر وي، د یوې خوندورې مړۍ په څیر وي، یا د خوندورو خوړو په څیر وي چې څکه ترې وشي چې څوک یې ګزار نه کړي. دغسې لیکنې چې دا اصول پکې مراعات شوي وي، دا طبیعي خبره ده چې دا خوندورې لیکنې او لوستونکی په خوند سره لولي. او که نه یې پکې مراعات شوي، بیا دغه لیکنه هېڅ بازار نه لري، هېڅ سوداګر نه لري دا میوه، البته ځکه چې خوند یې خراب دی، بیا ایسته غورځوي. نو موږ مخکې ذکر وکړه چې لیکنښې په بېلابېلو ژبو کې شته دی، چې د هغې جملې نه عربي ژبه ده چې دې ته اعجامیه علامې وایي، یا په انګریزي کې ورته پنکچویشن وایي، په دري کې نشانه ګذاري بولي. دغه نښې چې دي، دغه لیکنښې، البته دا د ناخپلواکو یا مستقلو غیر مستقلو مورفیمونو په څیر دي، خپله معنا نه لري،
خو لکه څنګه چې موږ مورفیم وایو چې مورفیم ګډ یا مورفیم هغه ژبنی توک دی چې په خپله معنا نه لري، ولې په ویو کې د مانیز توپیر سبب ګرځي. البته نه خپلواکي بیا داسې تعریفوو چې ګډ یا مورفیم هغه لفظ دی چې خپله معنا ولري، خو که وشنل شي په نورو فونیمونو باندې بیا خپله معنا له لاسه ورکوي. نو دلته دا یو غیر مستقل یا ناخپلواک مورفیم ته ورته دی چې خپله معنا نه لري، خو ولې په ویو کې یا په وینا کې د مانیز توپیر سبب ګرځي. که چېرته په یوه لیکنه کې دا مراعات شي نو لیکنه خوندوره کوي، که مراعات پکې نه شي لیکنه بې خونده وي، نو یا اصلي مفهوم له لاسه ورکوي او لوستونکی د لوستو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کیږي. ښه، اوس لیکنښې دي څه شی؟ اوس راځو موږ هغه اصلي خبرې ته د لیکنښې. مخکې مو ویلې چې بیلونکي نښې دي، نو دا بیلونکي نښې څه معنا؟ لومړنۍ لیکنښه چې ډېره زیاته کاریږي هغه نقطه ده یا ټکی دی، یا په انګریزي کې فول سټاف بولي. نقطه او موږ یې ټکی بولو. دا کوم وخت کې کاریږي؟ ټکی چې موږ تاسو ټول ورسره بلد یو. ټکی هغه مهال کاریږي چې یوه جمله بشپړه شي او بشپړ مفهوم ورکړي. د جملې په پای کې موږ ټکی ږدو، نو وایو چې جمله بشپړه شوه. مثلا یو مثال به زه دلته په تخته ولیکم. زه ننګرهار راډیو تلویزیون ته راغلم چې د لیکوالۍ درس ثبت کړم. نقطه باید کېدم. لکه مخکې چې موږ تاسو په دې باندې خبرې کړې وې چې په یوه لیکنه کې وبخښئ په یوه جمله کې فعل، فاعل، مفعول او یو منطقي تړاو موجود وي. دلته فعل شته، فاعل شته، مفعول شته او کله کله په دغه کې مفعول زیات وي په یوه جمله کې، یو یا دوه یا درې، کله یوي، کله یوازې دغه فاعلي چې فعل سر ته رسېدلی، مفعول وجود نه لري. خو یو معیاري جمله چې فعل هم پکې شته، فاعل هم پکې شته، مفعول هم پکې شته او هغه منطقي تړاو یا لاجیکل سیکوینس هم پکې شته دی. نو د یوې بشپړې جملې په آخره کې دا کېښودل کېږي. بشپړه جمله په دې معنا چې د یو عبارت نه وروسته نه کېښودل کېږي. مثلا عبارت څه شی دی؟ ننګرهار تلویزیون ته تګ. ننګرهار تلویزیون ته تګ دا یو دغه دی، یو عبارت دی، دا یوه بشپړه جمله نه ده. نو لهذا موږ چې کله جمله کاروو نو جمله چې کله بشپړ کړو په آخره کې باید موږ نقطه ورته کیږدو. یوازې د یوې جملې تر بشپړولو وروسته نقطه نه کاریږي، بلکې نقطه یا ټکی د استعمال یا د کارونې نور موارد هم لري. معمولا
منګه په مخففاتو کې مخففات یا ابرویشن چې ورته په انګریزي کې وایي د دوی ترمنځه منګه ټکي کارو. مثلا میم 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 ټکي موږ وکارولو. څه معنا؟ ملګري ملتونه، یا اوس وخت کې واو جیم ولسي جرګه، یا میم ټکی جیم مشرانو جرګه، یا ځینې نور دغه اصطلاحات دي. مثلا پی 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 پبلک پرایویټ پارټنرشپ، یعنی د عامه او دولتي چارو ترمنځ همغږي، یا پی پی اس پریزیډنټ پرایویټ سیکیورټي، او آی سی Organization Islamic Countries. ډیر نور مثالونه په نورو ژبو کې هم شته دی په ابرویشن کې، خو ما یوازې د پښتو او انګریزي مثالونه ورکړل ځکه مې دا مثالونه ورکړل چې دا اوس زموږ په دغه کې اهم دی. مثلا د ولسمشر ځانګړی ګارد د پی پی اس په نوم باندې یادېږي، اوس مشهور دی، نو ځکه مې دا مثال ورکړم. یا او آی سی اوس کله چې موږ خبرې کوو نو ارګنایزیشن اسلامیک کنټریز یا د اسلامي هیوادونو سازمان دی. ډېر کله زموږ سیاستوال دغه اصطلاح کاروي، نو که دغه اصطلاح په لیکنه کې کاریږي او بیا پښتو ترجمه کیږي نو لازمه دا ده چې موږ دغه مخففات چې کارو یا ابرویشن چې کارو نو ترمنځ یې ټکي ورکو. همدارنګه د عددونو ترمنځ کله چې موږ اعداد لیکو نو ضرور دی چې ټکي په منځ کې وکارو. د اعدادو په منځ کې ټکي کارول، مثلا موږ وایو چې کله چې یو دغه لیکو، یو ټکی چې ورکوو د بیلتون نښه ده، دوه ټکی، درې ټکی، څلور ټکی، پنځه، مثلا دغسې دا لیکو. یو شي ته باید زموږ پام وي چې دا د عمومي او د لویو اعدادو سره باید توپیر ولري. مثلا مخکې دغسې یوه توضیح چې مسلسل شمیرې یا پرله پسې شمیرې په دې شکل باندې راوړل کیږي، نو د هغه لویو شمیرو سره فرق ولري چې داسې څوک ونمود نه کړي چې مثلا یویز، لسیز، سلیز، زریز، لس زریز، سل زریز، میلیون، لس میلیونه، سل میلیونه، مثلا 50 میلیونه او څو داسې باید دغه نه شي تلقي نه شي، بلکې یوازې دغه ټکی د دې په خاطر ورکول کیږي چې د یو او دوو ترمنځ توپیر وشي. که دا ټکی نه کیدای شي دا یویشت وبلل شي، دا 43 وبلل شي، هغه ځانګړي 15. نو دا ضرور دی چې موږ دلته ټکي ورکو. کیدای شي چې نورې علامې م ورکو، خو موږ د ټکو د استعمال په مورد غږیږو چې دې ځای کې ورکولی شو. کیدای شي دا د کامې په شکل باندې، کیدای شي چې د هایپن په شکل باندې چې وروسته ورباندې موږ خبرې کوو. ښه، بل دوه ټکي دي یا شارحه چې ورته موږ وایو. دوه ټکي یا شارحه په کوم ځای کې کاریږي؟ دوه ټکي یا شارحه په هغه ځای کې کاریږي چې کله کله موږ یو مستقیم نقل قول را اخلو د چا، مثلا وایو چې فلانی احمد داسې وویل، محمود داسې وویل، نو کله چې وویل موږ شارحه ورکوو. نو د شارحې نه وروسته هغه نقل قول د هر چا چې څنګه دی هغه راخلو. تاسې په خپلو کارونو کې مثلا فلانی وویل چې
فلاني وویل چې تاسو په خپلو کارونو کې پاتې راغلي یاست. همدا هم چې ولیکه اخره کې باید نقطه ورکړو، ځکه اوس خو موږ په نقطه باندې پوه شوي یو چې نقطه باید موږ وکارو. نو د نقطې د شارحې د کارولو مورد دغه دی. دا کله چې موږ د یو چا نقل قول راخلو، هغه کیدای شي چې په قوسونو کې هم راواخلو. مثلا د یو حدیث متن دی، د پیغمبر علیه السلام د حدیث متن دی، هغه موږ راخلو. موږ چې حضرت پیغمبر فرمایي 2 ټکي، بیا په قوس کې هغه راخلو. ځینې وختونه یې د قوس نه بیرون هم کولی شو چې راوالو، هېڅ قوس ته ضرورت نه، فلاني داسې وویل. بیا کیدای شي چې موږ په حیفان سره د یو چا خبرې دغه کړو، راواخلو، البته د لیکې د سر نه، د کرښې د سر نه. دا شارحه ده یا د شارحې د استعمال ځای دی چې موږ باید په دې باندې پوه شو چې کله د یو چا نقل قول را اخلو، تر نقل قول د مخه او د هغه د وینا نه وروسته فلاني داسې وویل هغه راخلو. کله انتصابي وینا، یعنې مقصد دا دی چې دا وویل هغه ته انتصاب شو، بیا د هغه وینا راخلو، د هغه د وینا نه وړاندې موږ شارحه کارو. بل 3 ټکي، د 3 ټکو د استعمال کم ځایونه دي. 3 ټکي موږ کومو ځایونو کې استعمالوو؟ 3 ټکي 3 ټکي معمولا په لیکنه کې د هغې برخې یا کلمې پر ځای کارول کېږي چې لیکوال یې راوړل نه غواړي، یعنې د حذف لپاره یې په لیکنه کې کارېږي. ډېرې خبرې داسې چې مثلا یا څوک د کلام د عفت د وجې نه یو چا یوه خبره کړې ده، هغه د کلام د عفت د وجې نه موږ نه راخلو. زشت الفاظ دي یا نامناسب الفاظ دي یا داسې الفاظ دي چې لږ تر لږه دلته موږ په راوړلو باندې ځان کم محسوسو، نو هغسې الفاظ که چا راوړي وي نو موږ ذکر یې نه کوو، فقط 3 ټکي ذکر کوو. نو دا د 3 ټکو د استعمال ځای دی. همدارنګه کله چې یوه لیکنه تسلسل پیدا کوي، مثلا موږ وایو چې داسې وشو داسې وشو داسې وشو داسې وشو، چې هغه ذکر یې وکړو، خو په آخره کې موږ وایو داسې نور. نو کله چې موږ دا 3 ټکي په دې شکل باندې ذکر کوو، دغسې دا دغه دی، د دې معنا دا ده چې دلته نور هم ډېرې خبرې دي. بیا څه کوو؟ کله چې د 3 ټکو ته ادامه، 4م ټکی ورسره لږ لاندې ږدو. 4م ټکی هم چې لږ لاندې کړي، خو د دې د معنا دا ده چې دغه 3 ټکي چې موږ راخیستي دي او داسې نور، دا په دې معنا چې داسې نور، خو آخره کې هم چې نقطه ورته کېښوده یا ټکی هم ورته کېښودو، د دې معنا دا ده چې یعنې جمله پای ته ورسېده، موږ نورې خبرې کول نه غواړو، جمله پای ته ورسېده. نو په دې خاطر باندې موږ همیشه چې دی 3 ټکي د لیکنې د تسلسل نه وروسته چې نورې خبرې هم شته دی، خو دا نورې خبرې زه په دې خاطر نه کوم چې یا وخت نشته دی یا نور څه مسایل دي یا هره خبره چې ده ځینې نزاکتونه دي، نو بس آخره کې ورته نقطه ږدي. ښه، بل د استعمال مورد دا دی چې کله چې د یو چا لیکنه موږ را اخلو، وړاندې څو ټکي ږدو. د دې مفهوم څه شی دی؟ د یو چا تر لیکنې وړاندې 3 ټکي کېښودل معنا دا چې په دې لیکنه کې نورې هم ډېرې خبرې شته دی، خو ولې زما د موضوع سره تړاو نه لري. کله چې زما د موضوع سره تړاو نه لري، نو لحاظ هغه زه نه راخلم، نو ځکه 3 ټکي ورته مخکې ږدمه. یا همدغه 3 ټکي په منځ کې راځي. تاسو کله یوه تحقیقي لیکنه کوئ، د یو چا د ماخذ نه، د یو چا د کتاب نه استفاده کوئ، د یوې برخې نه هم استفاده کوئ، بیا وروسته برخې نه هم استفاده کوئ، خو دا په جلا جلا ځایونو کې نه کوئ، دا په یو ځای کې کوئ.
نو مثلا یو 10 پاراګرافه دي، په 10 پاراګرافو کې ته د لومړي پاراګراف نه هم استفاده کوې، په عین وخت کې د 10م پاراګراف نه هم استفاده کوې. نو د دې لپاره په منځ کې 3 ټکي د دې معنا ورکوي چې دلته په منځ کې هغه لیکوال نور هم ډېرې خبرې کړي دي، خو زما یې له هغه خبرو سره کار نشته دی، ځکه زه اولې خبرې راخلم او اخرې خبرې راخلم، او بیا هغه ریفرنس چې څنګه لازم دی په همغه شکل باندې ورکوم. نو دا و د شارحې په اړه باندې زموږ د نن ورځې معلومات چې تاسو ته وړاندې شو، او همدارنګه د دوو نورو لیکنښو د ټکي او د شارحې او همدارنګه د لیکنښو په اړه باندې عمومي معلومات مو تاسو ته درکړل. موږ به د لیکنښو د استعمال درس ته ادامه ورکوو، هیله ده راسره اوسئ. نو اوس مهال زموږ دغه درس چې و همدومره و، په دې هیله چې وروستي درسونه هم راسره تعقیب کړئ. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.